جی السلام علیکم. او دا چې په کوم ځای ولاړم نو دې ته کمرشل سټریټ وایي او دا کوم چې دا ټاور هیلمټ دی دا د هغې یو روډ دی واچپل علاقه ده او په دې کې دا بنګالي کمیونټي چې کوم ده نو دا ډېره زیاته ده. دلته چې کوم دی نو دا ما خو هغه پوینټ چې دی دلته دا انګلینډ دی دا انګلینډ دی دا د بنګالیانو ملک نه دی دا د انګریزانو ملک دی. خو په دې ایریا کې په دې بارو کې چې کوم دی نو دا چونکې د بنګالیانو لکو کې اکثریت دی نو دې ته وګورئ په بنګالۍ کې او په دغه چې کوم دی په انګریزۍ کې په دواړه ژبو کې دا بورډ لګولی دی د سټریټ او دغه او دغه شان ته ته هسپتال ته لاړ شي دغه ته لاړ شي خو چې کوم ځای دغه ته نو په دې ایریا کې چې د بنګالیانو دغه دی اکثریت ته دوی چې کوم دی نو اول ته مونږ اشتلم چېرې ده ستاسو ژبه چې کوم دی نو دغه دا هندي او اردو چې دغه ده لکه دا شي چې کوم دی نو پاکستان ته ډېر نقصان رسولی دی. دلته چې کوم دی نو دغه پوینټ زه تاسو ته وښیم چېرې دا څنګه دغه دا غیر جمهوري فوج او په بل باندې خپل دغه ورمنډل دا چې کوم دی نو دغه دی ما چېرې زه تاسو دا وښیم چېرې دی دغه داسې دا ډېر بوډونه به تاسو ته ښیم دا اصلیت کې زه روان یم دلته سټیفل فیلډ اور سټیفل فیلډ دغه یو دغه دی دا دلته یو بازار دلته روان یم هغې ته خو دا پکې یو پوینټ چې ما چې دا مخکې نه هغه ته روان یم نو ما چې دا تاسو ته دا وایي دا بنګالي ده مین دغه دی دا بنګال نه دی دا انګلینډ دی. دا وایي دا د ټاور هیلمټ مارکیټ سروس دا یې لیکلي دي او دا یې په انګریزي کې هم لیکلي دا انګلینډ دی. خو دلته د بنګالیانو دغه دی دا ټاور هیلمټ دغه دی نو دې کې په بنګالي کې هم دی لیکلی دا هندي نه دا بنګالي ده او تاسو به وایئ دغه دی دا بنګالي ده. This is literally my هندي first مو one. وایي چې هندي ده No, you didn't like. هندي کې په بنګالي کې هم ډېر فرق دی او دا داسې پنجابي هم داسې لیکلی کېږي دا کوم دغه دی نو دا ته وایم چېرې دا دغه دی دا کوم جمهوري ملکونه هغوی څه کوي هغوی هر سړی اکاموډېټ کوي لکه دا هاسپټل فیلډ مارکیټ دی تاسو ګورئ نو دا دغه خو دا داسې لکه چې د پنډه کې که څوک واقفه او پرانی سبزی منډي پیژني هغه پرانی سبزی منډي کې دلته به لکه فروټ او دغه خرڅېده خو دا به د 28 صدۍ کې خبره ده چې په 1700 او سمثینګ کې او دا بیا دغه شی ده اوس یو نوی هاسپټل فیلډ مارکیټ دی او دی چې کوم دی نو دلته this gentleman told me a lot. I'm very thankful to him. Yeah, he told me about his history, his background. ډېر څه وښووه دا زه ډېر شکرګزار یم او دا چې کوم دی دغه دی او ډېر دا ځینې خلک ډېر خوښ کوي دا چې تپوس وکړي او داسې یو په شوق نه داسې ووایي لکه داسې هغه مهربانه استاد هم کوي. دلته دا یو کمال ډېر زیات دی چې زمانه خلکو دا د ډېر زیات چې چا تپوس وکړم نو هغه ماته لکه د کتاب کولاو شي. دې مارکیټ ته ورننوځم زه به تاسو ته ښیم چې دا د سبزۍ او د فروټو مارکیټ څنګه و دې ته هاسپټل فیلډ ورته وایي خو مخکې د هاسپټل فیلډ و او داسې ډېر دغه شانتې اوس چې کوم یو بل جوړ شوی هاسپټل فیلډ نو هغه بل هغه دغه هغه کې د چې هولسیل کاروبار کېږي لکه دغه نو هغه دغه دی نو زه دې ته ورننوځم او زه به تاسو ته ښیم چې دا څنګه د دنیا دلته چلیږي او دغه کېږي او اوس دلته څه دي دا به تاسو ته ښیم چې نن سبا پکې څه خرڅېږي ما مطلب دغه دی بس دا هاسپټل فیلډ مارکیټ دی دا دی بوټي نل کړي خو ډېر ښکلي ښکلي دا د کپړو دوکان دی ډېر مزدار شانتې چې سین هم دی خو ډېر ښه ښکلی دی ډېر زبردست دی دا شان ځای دی دې به زه تاسو ته ډېر داسې دغه ښیم او هر څه پکې خرڅېږي اوس کوشش کوم چې هر رنګ یې وښیم خو دا دی دا چې کوم دی دا داسې ډېر مزهدار شانته دی دا رنګ دی ډېر ښکلی دی ډېر زبردست آیسکریم خرڅوي دا جوډي آیسکریم او سپیشلی چې کوم دی دغه دی دا ټوپو دغه دی دکان دی ډېر مزهدار او پکې دا خلک دا کوي خو زموږ خلک چې دا تیار دي او که دغه دي ویر لنډن دا دی ډېر ښکلی خرڅوي او دا بیګونه دي پول انجو
او ډېر څه مزدار شانتي ډېر ښکلي ډېر مزدار دي رښتیا خبرې چې دا چونکې د موسم را روان دی د ژمي نو دوی اوس دغه شرط دغه واچوم اچھا دغه دی ډېر مزدار دی چې دغه دی ډېر داسې ډېر ښکلی دی خوش دا دی دغه دی اوس دی دا وینه دا پر یاتي باندې سور دا دغه تی دا this is brass one دا د پیتل نه جوړه کی جوړ کړي دا خو دونه دروند دی دغه د ماشومه کې نه ولا سړي مزه کوي څنګه اتیانو دا جوړ کړي دا ټول دغه نه جوړي د پیتل نه جوړ دي ګورای وته ای بچی دا د پیتل نه جوړ کړي ها نو نه غټ چې شی وایم خلک راغلي ناست دي په قلاره باندې خوراکونه کوي دغه کوي انجای کوي لکه یو میچور سوسایټي چې که نه دغه ته وایم چې یاره هر سړی په خپل خپل ځای باندې خوشحاله مې او دغه مې هر سړی د خپل حق نه هم خبري او د بل د حق نه هم خبري هغه یو میچور سوسایټي د زما په نسبت باندې او میچور سوسایټي دا د کمال دي او د خورې ته ورته دغه اچولی دی ځکه چې دا خطرناک دی پوه شوې او دا لکه دا د خپله نشي دغه کولی ډېر زبردست بودري بلا ده که نه ازمري امر دی بيزي ده دغه جوړ کړی دا ډېر مزدار دی چې دا تاسو وکړئ هسټریکلی دا Spitalfield has been a settlement since Roman times. دا ډېر داسې مزداره شانتې ده دا یو په یو نوي شکل کې ده دوکان جوړ کړی قطار ورته جوړلي اوبو ته ولاړ دي د دې دا لوکیشن څه ډېر ماته مزدار ښکاره شو دغه دا کوي نو buy 6 copies get your 7th free دغه یو نمونه جوړه کړې ده د نشپاتۍ او دا خالصه دغه د پیتلو ده دغه خرڅه ډېر مزهدار دي دا هم ډېر مزهدار دی دا نمونې پکې هم وایي دغه خرڅه خو ډېر څه دغه دی چېرې دا د کوم ځای کې نه دی پرنټ کوي او دغه کوي او راوړي خو ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر مزهدار څنګه په قالین کې چې کوم دی نو په دغه کې په ویوینګ کې دغه کېږي دا ګلونه کېږي دا هغه شانتې دي دا هغه شی دی او دا چې کوم دی دا بیا پرنټ دی دا دغه دی from where you bring it Istanbul Turkey okay you are Turkish okay دا د ترکي ډېر ښکلی لک دی ښکلي دغه هر څه ډېر مزهدار یو دونه ښکلي چې څه وایم او دا چې کوم دی دا کوم ځای کې نه راوړي دا تپوس پکې زه کوم you bring it from You purchase it locally or bring it from some other place? Brazil. Okay, you bring it from Brazil. دا وای نه دا دی یو بل رنګ دی چې دا ته وخېما ډېر څه زبردست کار دا په دې کې څه نه څه خرڅېږي او څه نه څه دا کېږي کوم دا دی اولډ سپیټلفیلډ مارکیټ چې دا مخکې په دې کې سبزی او دغه لکه د هول سیل کاروبار کېدو بیا هغه دغه شو او دا اوس دا زه جاپان نه راوړم جاپان نه دا ډېر ښکلی څه ځاجوبه شانتې دغه دي څه دا انډیا او انګلینډ څه میچ ښایي دوستو زوړ به یې چېرته دا زما خیال دی نیوزیلینډ ښایي څه نوی دی که زوړ زه خو د کرکټ کې زیات نه پې پوهېږم او نه پکې څه شوق لرم او دا د غوا دغه د سرمن ده وګورئ او دا بالکل داسې دی چې څه وایم دا خرڅوي دا د غوا سرمن ده او دا this is
او دا ټول سامان نه جوړ دغه دي او ډېر څه قیمتي دغه دي فانټاستیک ریلی تبت لکه دا د تبت کې چې جوړیږي دا هغه دغه دی this is pure wool دا پیور وول لخه او دا چې کوم دی نو دغه دا کوالټي تبت شال دا یارک وول دا دا یارک چې کوم دی دا خاص یو خاص زناور دی یو چې دا هغې دغه نه دغه نه جوړ دی دا وړی نه جوړ دي خرڅوي دا هم څه ډېر مزدار دغه دي داسې د ډیکوریشن سره د یې تعلق دی ډېر ښکلي دی ډېر مزدار ولې لوښي خرڅوي ډېر مزدار او څه ډېر د کمال پوه شوې ډېر او دا څه دا خو څه ډېر د کمال دي خبرې یې په خدای دې یقین کېږي سړی وایي From where you bring it? Palestine. Huh? Philistine. Palestine. Yeah. Okay, this is Palestine. You are from Palestine? Yeah. Okay, دا سیزن دی خرڅوي او ډېر ښکلي او this is you know what is this? Alpaca. Alpaca from Peru. Okay, دا دغه دا چې دې ته سوی هغه زناور نوم رانه یو چې خو دا د هغې دغه د نمونه ده د یو بل دا روح دی دا هم درته وښیم دا دغه دي چې وایي چې د رکشې امر دوکانونه دي دا خو دغه د بزنس پکې ښه دی او دغه دی دا ټول دا انډین دی کال مسټر بمبئی پې لیکلی دی او دا هغه دا کوي دا وایي نه دا پاته پونډی Out of interest, I was Googling, I found someone that sells and ships samosa دغه شی and then it was like 30 quid shipping. I was like, sorry Alex, that's a I'm enjoying this food. Okay? Yeah. په دې یو میز باندې موږ څلور کسان ولاړ یو او دا different varieties, different taste, some spicy, some non-spicy. دا ډېر مزدار ده د خپلې مینه دا چې کوم دی نو دا څه ولاړ دی هم دغه شی خوري چې کوم زه خورم او یو یہ بھی بچا گیا چې کوم دی دم دغه شی راغستی کوم ما راغستی دي دم دغه راغستی دي او this daughter one is different one دا څه دغه دی دا څه ډېر مزېدار دی ډېر ښکلی ډېر مزېدار چې کپونه دي او دغه دي پکې ګورئ ورته ډېر ښکلی ډېر پته لګي ګلو ملو ته پړي خو ښکاري زما خالص دی دغه دا شی ښکاري روان دی په اکتوبر کې دا د هغې سره دغه سیزونه یې تړلي سیزونه یې دا د هغې لپاره تیاروي ډېر مزدار دی ټول دا دغه دي زبردست دی دغه دی رنګ دی دا موی دی ډېر مزدار دا دغه دی یو بل دغه دی ښکلی شنو دکان جوړ کړی دا نان ریپ دا ډېر زیات دې باندې ډېر ریپ نان ریپ چې کوم نن ژر په دې کې څه دغه کوي دوی دا سلیګیانې دغه پکې کوي او دغه ریپ په دې تندور کې پخوي او ډوډۍ ولګوي Definitely. This is non-rape. No.
دې کې دغه एउटा ځن جوړ کړی دی د رقم پاڼې راوستل ډېر مزېدار دا خرڅه ډېر مزېدار چې ښکلې او ماشومه جنۍ ده ذهن د فتاله ولا ورکړی دی ډېر چې کوم دی دغه لوکا لوکا ولې په دغه کې ودرولې هسې مزدار او ډېر څه ښکلې دا لکه یو علم دی چې چاله خدای تعالی ورکړی او دا کړی او هغه په هغې کې دا چې کوم دی دا مومبتۍ داسې د ډېر څه کمال لغه دا وایي بلکل لکه دغه دی خو نه څه زما خیال دی چې 15 فوټه پلن او 15 فوټه اوږد او دغه دوکانونه دي کاروبار پکې خلک کوي دا ورکوي او this is spicy or sweet? Voilà, this is spicy and this is tahini sesame. Okay. You can try, this is not spicy. Okay. Thank you dear. دا دوه بدل کې وای. Thank you dear. Thank you for your good offer. او دا سړی چې کوم نه ګورې وته دا ډېر په هیپي موډ کې کار کوي. Working every happy mood. This man. Happy mood. دا ځای دی دا ډېره ګڼه ده ډېر سخت کاری دی نو چې زه نن تاسو سپیټل پیډ مارکېټ وښیم چې دلته څه دي صفایي د کمال حالانکې دا خوراک ځای ټول دا دغه خو کوټه به څه تاسو څه شی ونه دا دغه دی بینونه پراته دي خو د خلکو شعور هم په دې کې دی چې دوی بهر څه شی نه غورځوي د خلکو شعور دا د کمال په کار دی چې دغه لیول څه دی ته بینونه کېده خو چې هغه نه ورته نو بیا ورسره څه کوي دا ما لیدلي دي د بل ګیټ دی دې نظره ووتم او دا چې کوم دغه دی وشو او خلک پکې ناست دی ډېر داسې دغه دی